خلک ریډي دي ایرپورټ ته ځي. سکندره اخري د افغانستان مڼه خورې بیا ځي. دا زمونږ اپارټمنټ و، دی ځي د کابل هوایي ډګر نه انشاءالله اسلام آباد ته ځي. او زه به چې دوی مې ډراپ کړل نو دی به انشاءالله کونړ طرف ته زما تکلي ځان له پرېښودم. اخري انډیوالي پرېښودله، انډیوالي په نیمه کې پرېښوده یاره څه وکړم. او دا زمونږ اپارټمنټ و دلته. نو سکندر اخري دغه کوي نوڼی وایي نو بیا خو زما خیال ما څه چې دننه جوړ شي که نه د هغې چونکې د ځای نوم به مې که نه زه په دومره سیسټم باندې پوه شوم دا ورته ځکه پرېږدو که نه چې دا ما ته پته چې ایون دی ویزا ایکسټینډ کوي که نه دا به م ایکسټینډ کوي، دا به مې ایکسټینډ کوي. پیسې او پرې لګي. څوک چې د چا ویزا ایکسټینډ کوي؟ د خلکو ایکسپایر ویزې. سلامونه نیکې هیلې. نن سهار مونږ چې د اپارټمنټ نه راووتلو نو هغه زما دوه انډیوالان چې وو هغه مې دغه ته رخصت کړل، ایرپورټ هوایي ډګر کې مې ډراپ کړل. هغې تلل لرې پښتونخوا ته او ما ترې ګاډی راخیستی دی موټر د کونړ په طرف ته سفر جاري دی. نو زه ځان لیم انډیوالان مې کم شو نو د دې د وجې ریکارډینګ مې اوس شروع کړو. انشاءالله کونړ ته 4 ساعته لاره نور هم پاتې ده، 4.5 ساعته او کونړ ته م رسومه. او دا د افغانستان دا ښایسته دنګ غرونه به ته ښیم انشاءالله. نه پوهېږم کار روان دی، غټې تیږې به د سړک کې پرتې دي. ښځې به د سړک په منځ کې ناستې. سړک مې راته ښکاري سالنګ شان خراب شوی دی. دا د کابل جلال آباد لویه لاره ده او د دنګ غرونې دي، ډېر ښایسته نظارې لري. او زه انډیوالان رانه لاړ، زموږ سفر تر کابله پورې ختم شو. انډیوالان مې د کابل نه تیاره کې لاړ ځکه چې بارډر بند و، تورخم بارډر بند دی. او زه به انشاءالله موټر کونړ ته رسوم. بیا د کونړ له نوی پلان جوړوو چې څنګه کېږي. بېرته دوباره په موټر کې ځو او په تیاره کې بس تر هغې پورې زموږ سره اوسېږئ. دا ټول هر څه به تخیم. خان د کرغستان غرونه خو به دې یادېږي که نه. دا د کونړ او د جلال آباد عمومي لاره چې ده دا بالکل د کرغستان د غرونو په شان هغه داګستان د غرونو په شان ده. نو که کونړ ته راستلي وې نو دا مزې به هم کولی. کونړ ته لا نړۍ دا بیوټي مس کړله. دا تر جلال آباده پورې دا ټوله عمومي لار چې کومه ده د کابل جلال آباد عمومي لار چې کومه ده دا ټول همدغه شانې نظاره لري. anyway زه به الله عکس بندي وکړم بیا به ته در ولېږم نو څه به کوو. انډیوال مې که نه انډیوالي خو نه شو پرېښودی.
خوړل ته اجازه نه خو سره ته وایي څو کیلو دي په دوه خلطې شاته بوټ کې ښه ښه کېده کار وکړه مننه خلطې خو د ښې کېښودې خارج نه مې راوسته خارج نه مننه خوشحاله اوسئ ورسېدلم د جلال آباد نه لږ وړاندې دی د ټنل هغه سر ته مې وراره ولاړ دی کونړ نه رالم ستړی مه شوله راغلی دی کیمرو ته هم کوم چې مس یې نه کړم که مس یې کړم چې بیا کیمره کې وینم وروسته وویل چې زه به د ټنل نه هغه سایډ ته ولاړ یم ګورم چې چیرې دی ټنل دغه ټنل دی کاکاجي راځه کېنه راځه دا موږ دغه لږ ګډوډ یو خیر تیر شو خیر دی مننه ته پازاب کړی کاکاجي ما ته دا کیمرا دا پاکستان کې چلیږي او دا کې نه چلیږي دا خو موږ صرف د سفر لغسته ما خپل گاډی نه دی دا ما او زما انډیوالانو موږ صرف د سفر لپاره اخیستو چې دا سفر به وکړو نو سفر به کې الحمدلله وشو چې کونړ ته ورسو سفر به اختتام شي انډیوالان بیا راځي هغه دواړه لاند دغه ته او کاکاجي راته ویل زما فکر داسې و چې ایسته منزل خلک وکړي نو لږ سوري ګډوډي نو زه درتلم هلته کابل ته منځه کابل ته به لاړ شم هسې مو وختي دی
نه موږ خو بلد یو خو دا صحیح ده انګلینډ کې ډرایوینګ لږ په صحیح طریقه کېږي دلته ګډوډ دی خو دغه دی دا په قلار مې راوستو نور موږ د ډېرو هېوادونو نه راتېر شو که نه څه مشکل نه وي او اغېزې نه تاسو څونه وخت کې راورسېدل هسې خو موږ چې راتللی کېدای شي 10-12 ورځې کې مو راتللی خو موږ خو به ایسارېدلو یو کار او بل کار کې نن زموږ 50مه ورځ ده 2 میاشتې پوره 2 میاشتې قابو شو ډېر وخت مو شو تېره پازاب کړی دا 3 میاشتې کې ګاډی مې خرڅ کړی نو ډریوران موږ ته په دې خوشحالېږي چې ګاډی مې خرڅ کړی که نه چېرته وسوځو نو هغه ستړي چې شاته سیټ ته ودانګي موږ ته وایي ګاډي ته کښېنه نو زه ګاډي ته ناست یم یو ځای پورې رانم ته مې هلته خپله ګاډي ته کښېنه خیمې بازار ته راورسېدلو وراره مې راغلی دی وایي دا موټر دله زه چلوم کاکا وایي ته په قلار چلی وایي دا لندن نه دی دې له خلک منډه ورکوي په افغانستان مال کښېنه وراره بس تم پې لږ خپې ازادې کړه ماشاءالله ښه ډرایور دی خدای دې د بد سترګو ساتي نو څومره لار به کونړ ته زموږ اوس پاتې 1 ساعت به وي 1 ساعت نه کمه ده زما په مزل کمه ده ستا په مزل کمه ده ستا په مزل به کاکا ډېره ده 1 ساعت سلیمان خان په مزل باندې کمه ده او د کاکا یې په قلار چلی کاکا په مزل یې ډېره ده نو روان یو انشاءالله چې انډیوالان مې رانه لاړ امید لرم چې هغې مو اوس رسېدلي چې انټرنېټ راشي زنګ ورته ووایم پوښتنه به یې وکړم او بس موږ هم کونړ طرف ته راقابو شوي دومره لرې نه یو 15,000 کیلومتره په کونړ باندې ختمېږي انشاءالله زموږ دپاره چې هغه چې چا سړک ته قدم کېښود موږ ته خارج کول خو یې څوک نه ږدي خو چې کښېني ورته بیا ودرېږو موږ پرېږده چې دا اوس په قلار واوړي لکه موږ کوشش دا چې هغه انسان ته دغه ډېر ورکو د اوښتلو او ګاډی دومره مهم نه دی هلته ګاډی مهم نه دی انسان مهم دی دلته ګاډی مهم دی انسان مهم دی نور داسې دوکاندارانو کې 1500 روپو سودا کې هغه نه چلي څوک یې نه مارے دا لوټونه ډېر زاړه دي نوي لوټونه نه پلان کوي چې ټول شلېدلي مزه نه ورټیکو په باندې وخت ډریوان فلاشینګ څه لګوي دا اشاره چوکي وای مرازه دننه دغه ته ویلو چې ټاپې لګي چې یو کې کونړی دی او زه دا لرې پښتونخوا دي خصوصي زما خوا 2 کسان راغلل طالبانو خپل هلته انچارج کسانو ستړي مشي راڅه وکړل ویل چې په خیر راغلې وخت یې ښه دی مطلب په عذاب مذاب خو صحیح پوښتنې رانه وکړلې بیا یې وروسته زه چالو کړو چې هغه زما انډیوالان هغوی چې هم ډېره ښه رویه وکړله هغه ته زما په شان ستړي مشي او دغه ونه کړل بیا وروسته هغه یو راووتو چا چې ټاپې لګولې نو چې دا انډیوالان دې خفه نه شي چې د خپل کونړي ته ستړي مشي ویلې او موږ ته یې ونه ویلې بیا د هغوی سره هم ډېر ساعتو درو هغه زما انډیوالان خو خارج کې وخت تېر کړی پوهېږي که نه هغه ویل نه موږ نه خفه کېږو موږ ټول یو شان افغانان یو شان نو بیا یې ویل چېرته راسئ سر چې ډوډۍ پښتانه وو که نه ټول ما ملګرو ته خندلې مال دا کوس پخوانی وخت وی دلته به پارسیوانان چې پارسي ژبې والا وی خبره به زه خو ما فارسي هم لږه لږه زده زما لږه لږه زده ده دومره ډېر څه مې نه دي زده که نه نو ما بیا خبره هم څه نه پیدلی خو ټول خپل دغه دي طالبانو کې دا یو شی دی چې ټول پښتانه دي ټول سوچه پښتانه دي نو بس په دغه کېدل په خبره پوهېدل او موږ هم څه پوهېدلو بس زر زر هله کار خلاص کړو ځئ اول خو یې راته راسئ سهار شو شپې ته شپې مزار شریف ته به یو کونړۍ غواګانې را روانې دي پوره سړک باندې قبضه لګولې ده دا دی وواله 8000 روپۍ دی یوې ریټ او که نه بیا ته نور هم جګوي نور هم ته ریټ جګوي چې دغه دی ده ما ګډه والې وه بیا یې راته وویل وایي دا خو بېګا ما نه به 12000 روپۍ وغوښتله مړه شوله هغسې ګډه 4-4.5 روپۍ کېدل نه هغه خو چې مړ شي بیا خو ته آپشن نسه نه یې کړی دغه لاړه نکړه دې راته وړله او شا طرف چې طالبان راپسې وو بس هغې سم د لاسه د هغه ته به کله ځي کله به راځي دغه پکې نه پیسې یې خدای مې یاد کړي چې پیسو پسې خدمت 15 کاله خپل وطن پکې دا ما سوچ کاوه چې د انډیوالانو ته مې ویلي وو چې زموږ د کونړ لاره د سیند او د غره په غاړه ده هغه به اوس وایي چې ویډیوګان راله راولېږه چې دا موږ وینو دا ویډیو به ورله لږ لږ کلیپ تیاروم اوس یې ډایرکټ ورلېږي نه چې کله کور ته لاړو قلار وي او ورځ دوه کې به ورلېږم
اسې ولا اوس ریکارډ کوم دا ماته منتظر چې زموږ ویډیو څه شو دا سپین جومات دی دلته مشهور چې دی چای شودو چای نه دی ښه هغه ډېر مشهور دی چې دا هوټلې دي یو دغه دی ښه دا دې ته دا هوټلې هم دي ښه ښه نو دلته به دا خلک دې ټیم کې راځي چای مې څکي پکوړې او فقط د چای سموسې. دپاره ښه ډېر مزېدار چای ورکوي ښه ښه سپین جومات چې به خلار سپوست نن نه وسګار بله ورځ به ورته چکر راغلی نه دا موټر هم د چکر لره وسته تیل به ورار چو ګرځو بیا خو تیل یاد ساته ښه تیل هلته دا وار چو صحیح. چې تاسو دېرش مایله پاتې داسې ووایه چې څه دوه حصې مزله مو په یوه حصه دغه دپاره ورکوم زما ټیک ټاک څخه خپله داسې شوق هم نشته خو هسې خلک یې پوښتنه وکړي نو زه هم ځه چې موږ داسې نمبر په نمبر ویډیوګانو کوو خو ما لا تر اوسه ښه دا څه وکړی زما نه به زه څو پیرې تللی راغلی یم وخت ډېر وشي بېرته م ته فکر نه چې کوم نورګل دی او کومه څوکۍ ده تیار جمع له خلک لاړ چې لږ کمی که نه